یاله په شابو شابو یې وره. دکاندار ماما سلام علیکم. وعلیکم سلام. یارو تاسو د دې بوټانو ویډیو کړیو دا بوټان د سره دا خو د غټو د خو دي ماشومان په دغه شیشه کې لګیدل لیټونو ولدان به خوښ کا. دا به تر علی کده یاره الکه زما روزه د پوشه تنگول منه کې پزول د تول مګه بس په کم د بخپه برابر شو واچو بس پیسې راکاو ځه. ګور وی ډیر د لری نه راغلی ما او خدای ته پته چې تیلم ګران شو. الکه پته نه خرڅوم زمړه. یاروري دا کپلو ول دکان د چا دی؟ ماما لوګانو سم پکار جوړه پکار ده. یارو دا دکان مثال نه دا کومه گاونډي دی او ته قاضي ورغلی دغه په باندې په قواده کې مو سری پکار دي. زما د پاره باندې روزه لګیدلی او د جنې د پر څنګه یې غنې غره پاتې یا پته نه خصم شیخه ده ولا سباقلو لهنګا مې اغستا لهنګا کم کلر کی روړې دالک سو دې دوه نه راته ګوري. دا اصل کې دکان مالک دی خو دکان نه مینه کوله کوله لس دولس کالو شو چې کله زنانه شنو غاګ ځاټم کوم. وروري ته پیزار ولا دکاندار څه شو؟ یو شمنده پیزار ولا ورته جنې سیټینګ برابر وو. لکه خو چې جینې وینې نو ټیم د باندې تیری لاټ خپل دکان د تش په هو دلته کې کینه مړه ټول غاک ته نه لاړو سړیا زمړه شیخ ګورو با ان شاء الله غړ اختر لومام دي دکان د 100 سندل لولې پوښي زری بیا زنانو بس دې خوارا شم. بای بای ټاټا کاکی او جی د بازار کې ته پات خیمه ها د الکت ګور د دکان ته ورغی کنه او اره 2 منټه نه شي د دومره پیدا راغی غسره دا اوس ګور زنانه وراله نیمه ګنټه وشو ها نیمه نم لا ګنټه وشو لادن نه دا به ون دکان اخلي ها کنه 2 غنټه به شوې کنه یاره په کم 2 غنټه وشو لکه شاته ریا ها ګل دا زنانه چې راغلي و 3 غنټه چې تیرې کړې دکان کې څه واغستل ما ټول دکان را باندې تر به تر کو او تصنیم نه راغسته دا چلی زنانه وخه بای بای باچا مخامخ په سقر را روان دی اوري سپین روپۍ ولا او دا کېدو ول سقر مې هغه لور مې چې خوخه ده نو دې بوس چې کوم ستانه ته پوس کوي خامخا زما بارکی خو ته ته ځان نه بس صفاتونه کو صحیح ده السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چلې بچي خې دا د خپل جګر کوي او جیاب دا ته د ملګری کنه بالکل جګر مې جګر دې بس دله خو زلور ورکوم خو اول تاسو کوم په دې کې علاقې کې کنه چې دالک څنګه دی دالک څنګه دی دې کې تاسو کا گاجی ماشاءالله 15 وخت مونږ او خو مخنتی ځان لبس چر سکی پیسې ګټي په پالاله طریقه ها اوس مې نوکری مو شمو تو غریب مې سرکاري 2000 میاشت روزه دا دروغ ما دره دا جوړ ور کړی ها قسم په خدای دا خو غټ د اوس په چرسم سکیو موږ په سره په جمعات په طرف نه هله که به غیرت چې تاسو خپل تر چې د خپل پلار په باندې په دومره غریبۍ کې چې کم دی په یونیورسيټي کې کالج وای ته صحیح نمبر یې مال ولې نه راوړي یره دا جی قسم دې دا پیر مې خپو خې دا بل کال لا بدل صحیح نمبر راوړم هر کال دا باندې کې بعد وای عمل خمس بوتي و دا به غیرت دې سر ته وګوره هغه چې پلار د باندې سبق وای پیسې د باندې لګیا مجبوري کوي کولو ته کوي درامات ته نمبر ونه راوړي یره تر خبره ده سینه ده خبره بل شان دی په کلاس کې خدامه پاس پوزیشن دی خدا دله د میډم نمبر غواړي او باچا دی ملاقات څومره وځو غلا مانو سره یار الکه پایمان مړه تا خو مانو سره خو ما د مسکان سره چې بازانګو کې ځنګل اوف بس اوس پرې چړیا راځه بل خداجی ولاړ دی اله د سره خو جوکان نه خدای پاک دته چا وی لکه پته نه لګي پته وته لګیدل دا السلام علیکم داجی خبر شوم وای مانو مسکان د مور سره پارک دی تاسو دواړه ځان سره بوتلی وای ما وی چې تاسو بچا کې دانی کړی دا تر تر ګوران د ګرځي داجی بس دا خبره جواب را راکړئ داجی بس دا پیر مو ماپ کا بیا به د څه نه کوم غلطی شوی چې تاسو ته پته وا چې د مانو د مسکان سره مورم پارک ته تلی دا نو تاسو ځان سره ولې نه بوتلم بے غیرتو السلام علیکم پیر صاحب وعلیکم السلام ډاکټر صاحب څنګه راته کرفي بس مسله مې د ذکر رااله یار تا ته څه مسله ده وای تا ته څه مسله ده ما ته دماغو مسله د شپې په خوب کې را پاسم او د نور احساس شیرونه ویم او کنه نو زه څه چلو کوم یار وس نو علاج را لوکه بس د دماغ مې ټیک شي مړه نو چې ته مال راځي ته دونه غټ ډاکټر یې ام بی بی اس نو ځان د علاج په خپل ولنه کې دغه خبره ده کنه نو ځان مې په خپل کړو خپل ته مرزه ما پیسې وایي دا کوم ډاکټر ته ځان نم پیسالي نور یا دومره مهنت ما سره پاره کړی دی
السلام علیکم وعلیکم سلام دا کتاب ولې نه کولاویږي بچي ته وګوره لګو نه کولاویږي نه کولاویږي نه دا خو درې کولاو نه شو نو چې کولاو شو نو دا سټډي کوه کنه دا ایگزام دی را روان دی د بورډ دا راځي دا ولې د میډم نمبر بن که بچي ډېر سټډي مه کوه چاوي نظر ورسره خرابېږي میډم آی لভ یو